अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجازه یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه په دریو موضوعاتو باندې خبره کوم د ټولو نه اول امریکای حکومت افغان کډوالو ته دوکه ورکړې ده او تقریبا ورځې مهلت ورکړې ده چې دوی د امریکا پریږدي دویمه خبره زما سره په دې ویلاګ کې ده چې د پاکستان نه هم د افغانانو د وتلو سلسله جاری ده ګردیز پکتیا کې د دوی لپاره یو جدید کمپلیکس تیار کړی شوی دی چرته چې به دا کډوال ژوند کوي په ارضي توګه دا هم زما د ویلاګ برخه ده او په دریم نمبر زما سره بنگلاديش حکومت د پاکستان نه د معافی او دغه رنګ د مالی تاوان مطالبه کړې ده د پروګرام باقاعده آغاز به بلکې زه د پاکستان او بنگلاديش ته د معاملې نه وکړم خو د دې نه وړاندې چې زه د دې آغاز کوم نو تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د ویډیو لایک کړئ او دغه رنګ په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو تاثرات او آرا څه دي کتونکو د پروګرام آغاز به زه د بنگلاديش نه وکړم چې بنگلاديش حکومت په باقاعده توګه د پاکستان نه مطالبه کړې ده چې په کال 1901 یعنی 1971 جګړه کې چې څومره د عام خلکو نقصانات شوي دي په بنگلاديش کې او دغه رنګ چې نور څونه تاوانونه شوي دي پاکستان د په باقاعده توګه د دې معافي وغواړي دغه رنګ په بنگلاديش کې چې کوم سیلاب راغلو په دغه کال باندې یعنی 1971 کې چې کوم سیلاب راغلو په هغې کې چې کوم بنگلاديش ته چې کوم فنډونه میلاویدونکو هغه فنډونه د ډاکا په ځای لاهور ته تللي دي نو لهذا هغه فنډونه دې هم اوس تقریبا بنگلاديش ته ورکړی شي ویل کېږي چې تقریبا دا $4 ارب جوړیږي د دې نه علاوه دریمه مطالبه هغوی دا کړې ده چې په پاکستان کې چې څومره بنګالي نیشنلز دي یعنی بنګالیان دي هغوی که چېرې خپل وطن ته بنګلاديش ته ځي نو د دې لپاره د سهولیات ورکړی شي کتونکو په دې دریو پوینټونو به زه راځم مختصر اول دا چې په بنګلاديش کې څومره مظالم شوي دي په 1971 جګړه کې نو یقینا پاکستان له په دې معافي غوښتل پکار دي ځکه چې په معافی غوښتلو باندې هیڅ نه د پاکستان کمیږي او بلکې د دې سره به د پاکستان سټیچر نور سیوا شي او په دواړو ملکونو کې چې کوم اعتماد سازی د فضا جوړه شوې ده دا به مزید برقرار او سیوا شي نو یقینا که پاکستان معافیو هم غواړي نو په دې کې څه مضایقه نشته خو زه به لږ یقین دهاني وکړم چې په 1971 دغه چې کوم تجربه وشوله د مسلمانانو د پاکستان او دغه رنګ د بنگلاديش د مسلمانانو چې کوم دغه تلخ او ترخه تجربه وشوله نو یقینا د دې تقریبا دغه 50 یا 55 کاله جوړیږي نو په دې باندې پاکستان په باقاعده توګه هم په دغه ورځو کې په اپریل 1974 کې پاکستان په باقاعده توګه معافي غوښتله د پاکستان هندوستان او د بنگلاديش د سیکرټري خارجه او دغه رنګ خارجه وزیرانو په کچ چې کوم ملاقاتونه او پاکستان په دې کې په باقاعده توګه د بنگلاديش نه اول معافي غوښتې ده د دې نه علاوه پاکستان چې کله خپل آیین جوړ کړ 1973 آیین پای کې اولنې امینډمنټ چې وشو نو هغه هم د بنگلاديش چې کوم جوړ شو د مشرقي پاکستان نه کله بنگلاديش جوړ شو نو موږ دغه ومنسته د پاکستان د اولنی آیینی ترمیم په ذریعہ او دغه رنګ په پاکستان چې کوم موجوده پاکستان دی یعنی مغربي پاکستان د دې باونډري متعین کولو لپاره هم په دغه آیین کې خبره وکړې شو نو زه وایم چې پاکستان د روان دی نه صرف معافي غوښتې ده بلکې بنگلاديش په ډیر صحیح معنو سره یعنی په آیینی ترمیم سره منل دی نو لهذا دا خو د دې توک نه جوړیږي که پاکستان معافي ونه غواړي خو بیا هم که چېرې دو طرفه تعلقاتو لپاره دا بهتر وي نو پاکستان له په معافی غوښتلو کې هیڅ مضایقه نشته دی د دې نه علاوه بنگلاديش دا هم ډیمانډ کړی دی چې په دغه جګړه کې یعنې د کال 1901 جګړه چې کومه وه په دې کې چې څومره هم نقصانات شوي دي څومره اټروسیټیز شوي دي ظلمونه شوي دي په دې هم پاکستان له معافي غوښتل پکار دی یقینا چې پاکستان څنګه چې ما ذکر وکړ چې پاکستان د روان دی نه په دې کې معافي غوښتې ده تقریبا 50 کاله روان دی خو پاکستان له په دې باندې بیا هم معافي غوښتل پکار دی که چېرته هم غواړي په دې باندې هیڅ کمی نه راځي د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په کال 1901 کې په بنگلاديش کې سیلاب راغلو او په دغه سیلاب لپاره چې کوم ریلیف رقم جاری شو د سټیټ بانک لخوا ډاکا لپاره نو دغه رقم د ډاکا په ځای لاهور ته تلو نو لهذا د بنګال خلکو دا ویلي دي یعنې د بنگلاديش خلکو دا ویلي دي چې دغه تقریبا $4 ارب جوړیږي او دا د بنگلاديش ته ورکړی شي
دغه رنګ هغوی دا هم مطالبه کړې ده چې په پاکستان کې څومره هم تقریبا 3,40,000 څه د پاسه تقریبا داسې بنګالیان رونه ژوند کوي. که چېرې دوی خپل وطن ته واپس تلل غواړي نو یقینا پاکستان د دوی لپاره زمینه برابر کړي او په دې مد کې دې سهولیات ورکړي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې پاکستان او بنګلادیش تقریبا تعلقات د ډېر وخت راهسې خراب وو. تقریبا 1971 راهسې دا تعلقات دو طرفه تعلقات خراب وو او چې کله په بنگلاديش کې حسینه واجد گورنمنت راغی په 2009 کې نو د دې وروسته خو دغه تعلقات مزید خراب شو، بلکې الته په بنگلاديش کې چې کوم د هغوی قومي تشخص هغه هم په چې کوم دی په نقصان کې لاړله، په خطره کې پرېوتله. عام خلک په دې باندې مجبور شو، په دې سوچ باندې دا ریالایزیشن په بنگلاديش کې پیدا شو چې ګنې بنگلاديش خو د هندوستان غلام جوړیږي. د بنگلاديش څونه تجارتي پالیسۍ وي او دغه رنګ چې کوم ډیفنس پالیسۍ وي یا سکیورټي پالیسۍ وي، خارجه پالیسۍ وي، نو دا ټول د انډیا زیر اثر وي او دا د حسینه واجد مرهون منت وي. د دې له وجې په بنګلادیش کې دغه سوچ پیدا شي چې بهي که بنګلادیش د دنیا سره تعلقات ساتل غواړي نو اول د پاکستان سره تعلقات سیټ کړي، بھارت سره د هم تعلقات سیټ کړي او دغه رنګ دنیا ته اکسس کول غواړي تجارتي طور نو د پاکستان لپاره پاکستان سره به هغوی له تعلقات ښه کول وي. نو زه وایم چې پاکستان له دا فضا برقرار ساتلو لپاره د بنګلادیش دغه ځینې ډیمانډ چې کوم دي دا منل پکار دي او په دې کې زه به لږ یقین دهاني وکړم چې موجوده وخت تقریبا 59 یا 60% د بنګلادیش خلک د پاکستان په فیور کې دي او دغه تقریبا 40% پورې یا 38 تر 40% پورې بنګالیان چې کوم دي هغوی د هندوستان حمایت کوي. نو که چېرې پاکستان معافي وغواړي او دغه رنګ څونه دلته بنګالیان دي دا د دې لپاره سهولت ورکړي چې دوی خپل وطن ته لاړ شي نو یقینا چې نه صرف هغه چې کوم پاکستان سپورټ کوي هغه بنګلادیشیان هغوی به سر چې کوم دی د فخر نه سیوا شي، بلکې څوک چې مخالفین دي نو د هغوی کې به هم د پاکستان یو ان روډز یو ښه امیج لاړ شي. نو دا یقینا د پاکستان لپاره په خارجه کچمانې یعنی فارن پالیسي کچمانې دا یو ښه اقدام به وګڼلی شي. کتونکو زه به لږ ذکر کوم د پروګرام په دې دویمه برخه کې چې امریکې افغانانو ته دوکه ورکړې ده. هغه افغان کډوال څوک چې د طالبانو د اقتدار نه وروستو افغانستان پرېښودی او امریکې ته تلو تقریبا 1.5 لاک افغانان دي. د دوی لپاره ډیر زیات چې کوم ظالمانه به ورته زه ووایم چې دا حکم جاري کړی شوی دی د امریکې د هوم لینډ سکیورټي ډپارټمنټ لخوا چې تقریبا په ورځو کې دي د افغانان د ملک نه وځي. کتونکو دا د ډونالډ ټرمپ د هغه ایگزیکټیو اډر برخه ده چې په یې کې هغه ویلو چې په امریکا کې څومره هم تارکین وطن دي، غیر قانوني تارکین وطن دي، دا د خپلو هیوادونو ته لاړ شي د دوی خلاف په کریک ډاون کولی شي. کتونکو داسې څه د هوم لینډ سکیورټي لخوا داسې څه کولاو اډر خو مخې ته نه دی راغلی، خو بهرحال دغې افغانانو ته یا د دوی چې کوم ټولنې دي هغوی ته د دې لخوا په باقاعده توګه ایمیل شوي دي، د دې ثبوتونه مخې ته راغلي دي چې تاسو افغانستان پرېږدوئ. کتونکو دا تقریبا 1.5 لاک پورې افغانان دي څوک چې د ډاکټر اشرف غني د حکومت د سقوط او دغه رنګ د طالبانو په واک کې راتګ وروستو دوی افغانستان پرېښودو او دوی چې کوم دی امریکې ته تلو. نه صرف دغه خلکو بلکې د دوی فیملیز دي، بچي دي، دا هم تقریبا په دغه 1.5 لاک کې شامل دي. د دې لپاره جو بایډن انتظامیې 2 قسمه ویزې جاري کړې وې، په یې کې سپیشل امیګرنټ ویزا او دغه رنګ ټمپرري پروټیکټیو سټیټس باندې چې کوم افغانان تلو امریکې ته د دوی چې کوم هلته ژوند دی دا په خطره کې پرېوتی دی او داسې ښکاري چې دوی هم د ډونالډ ټرمپ د دې ظالمانه پالیسۍ په لپیټ کې راغلي وي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په د پاکستان نه د افغان کډوالو د وتلو سلسله جاري ده. د دوی بنیادي مسله نن سبا چې کوم ده دا د دوی د جایدادونو ده، د دوی د دکانونو ده او دغه رنګ نور چې کوم د دوی کاروباري مراکزو دغه بنیادي مسله ده چې به د دې چې کوم خرڅول دي څونه افغان ډیلرز دي یا چې کوم افغان تاجران دي هغوی دا بار بار وایي چې به دغه خلک دغه خپله پراپرټي خرڅول غواړي، خو په دې کې دوی ته ډېر زیات مشکلات مخې ته راغلي دي تر څو چې هغوی دلته خپل معاملات پیک کړي نه وي، پیک اپ کړي نه وي. د هغې نه مخکې د افغانانو وتل ماته ممکن نه ښکاري. نو یقینا حکومت پاکستان له دا هم په نظر کې ساتل پکار دي چې دې خلکو د دې دکانونو په ذریعه د دې مارکیټونو په ذریعه تجارت کړی دی، کاروبار یې کړی دی. نو اوس پکار ده که هغوی خپله پراپرټي خرڅوي نو حکومت پاکستان له هغوی سره په دې معامله کې مرسته کول پکار دی. کتونکو همدا د نننۍ ورځ همترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.